خدای بنیاد وباسه چرته د سړي دامن هم شي کنه چرته به سړي شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دو مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ او تابل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زه م لاړم ورپسې چې د قبر لومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان ترې راووته او دومره دومره ویښته وکړې او داسې قرار شو چې ما نه ډب بوټ ووته او په سیکل راتور شوم او بجلیګر ته مې ځان راوستو زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور وي څلور ملواڼو باندې کار نه کېږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګاري او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پرې کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی جانا بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه پکار چې چا له قرآن ورځي چا له حدیث ورځي چپ شو کرکړو چا له قرآن او حدیث ورځي هغه به الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګرېز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګرېز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی ترو آوټ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی دی یا هغه بازار کې چا د دوکان نه غلا کړې آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې ورمېږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس ورمېږ مات کړی نعرې تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور هم ماتوي او شروع کې شوې ده شروع کې شوې ده کته خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران تختې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته